أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د قصص الأنبياء عليهم السلام شلمه فته. محترم ورونو، په تېر 19مه فته کې موږ وویل چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام بني اسرائیلو ته په رسالت راولېږي. نو عیسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وویل: زه تاسې ته رسول الله یم او ما تاسې لره زما پر صداقت او رښتیا ویلو علامې راوړي دي. د عیسی علیه السلام سره ډېرې لویې معجزې د دې دپاره ورسره وې چې خلقو ته وښیي چې زه رسول الله یم. یوه معجزه نه وه، بلکې پرله پسې معجزې ورسره وې. نو یې خپل قوم ته وویل: زه د خټو څخه تاسې ته داسې شی جوړوم لکه د مرغه شکل، او بیا هغه د خټو څخه په جوړ سوي شکل کې پوکم، نو به هغه شکل د الله جل جلاله په حکم سره الوتونکی مرغه کیږي. د عیسی علیه السلام بله معجزه دا وه چې د علیه السلام ویل: زه اکمه او ابرص جوړوم. اکمه هغه چاته ویل کیږي چې د مور څخه ړوند وزیږي. نو د عیسی علیه السلام بله معجزه دا وه چې مورزاده ړوند به یې ورته راوستی، د هغه پر سترګو به یې لاس ورتېر کړي، هغه به جوړ سو. عیسی علیه السلام دغه کار د بني اسرائیلو په حضور کاوه. دوی به هغه ړوند پیژندی او دا به ورته معلومه وه چې دغه سړی په خپل ټول عمر ړوند و، خو پر دغه معجزه سربیره به یې هم د ده علیه السلام له نبوته انکار کاوه. او دغه رنګه یې برص جوړاوه. برص هغه ناروغي ده چې پوست سپین سي او موږ پس ورته وایو. دغه پس به یې عیسی علیه السلام ته راوستی. عیسی علیه السلام به لاس ورتېر کړي، د هغه ناروغه د پوست رنګ به هغه خپل طبیعي حال ته په داسې شکل سره واوښتی لکه هیڅ شی چې نه او نسته. بیا هم بني اسرائیلو د ده علیه السلام د رسالت څخه انکار کاوه. عیسی علیه السلام نورې معجزې هم ښکاره کړې او بني اسرائیلو ته یې وویل: واحیي الموتى باذن الله، او زه د الله جل جلاله په اذن او حکم مړي ژوندي کوم. یعنی زه به د معجزې پر ډول د الله جل جلاله په امر سره مړي ژوندي کړم. تاسو ښه متوجه سئ او فکر وکړئ چې په دغه آیات شریف کې د عیسی علیه السلام له طرفه د باذن الله جمله د دې دپاره دوه ځله تکرار سوه چې د چا په خیال او ګمان کې دا ور ونه ګرځي چې په عیسی علیه السلام کې الوهیت یا خدایي سته، بلکې دغه ټول کارونه یې د الله جل جلاله په امر او اراده سره کول. عیسی علیه السلام د الله جل جلاله په اراده او د بني اسرائیلو په حضور څو نفره مړه انسانان ژوندي کړي دي. او نور یې هم بني اسرائیلو ته وویل: او زه تاسې په هغه شي خبروم چې تاسې یې خورئ، او په هغو شیانو مو خبروم چې تاسې یې په خپلو کورو کې ساتئ. نو په دغو معجزو کې ستاسې دپاره زما د نبوت او رسالت علامه سته که تاسې مؤمنان یاست. بیا هم بني اسرائیلو د ده علیه السلام د رسالت څخه انکار کاوه. دی علیه السلام یې په رسالت او نبوت سره نه مانه، بلکې کفر یې اختیاراوه. همدارنګه ځینې احکام چې په تورات کې د بني اسرائیلو د عقاب دپاره نازل سوي وه، په انجیل سره هغه منسوخه کړل شوه. یعنی کوم شیان چې پر بني اسرائیلو د دې دپاره حرام کړل سوي وه
چې دوی ته یې د دوی د بدو عملو سزا او جزا ورکړې وي هغه یې ورته روا او حلال کړه هغه عقاب یې ځینې پورته کړی مګر له بده مرغه د دغو ټولو معجزو سره سره بني اسرائیل پر هغه خپل کفر پاته وه او د عیسی علیه السلام له نبوت او رسالت انکار کاوه سبحان الله دغه مجرم قوم تر دغه زیات څنګه دلائل او څنګه معجزې غواړي د الله جل جلاله له طرفه کتاب انجیل ورته راغلی د مړو انسانانو ژوندي کېدل یې ولیدل پرله پسې معجزې ویني بیا هم کفر او انکار کوي نو کله چې عیسی علیه السلام پر دغو ټولو دلایلو او معجزو سربیره د بني اسرائیلو کفر او انکار حس کړي وپوهېدی چې یهود زما دین نه مني بلکې زما د دشمنۍ او ضرر رسولو اراده یې کړې ده نو یې په یوه عام مجلس کې وویل د الله جل جلاله په لار کې څوک زما کومک کوونکي دي څوک زما نصرت او تایید کوي څوک بې له شک او بې له تردیده پر ما ایمان راوړي حواریینو وویل موږ د الله جل جلاله د دین کومک کوونکي یو پر الله جل جلاله مو ایمان راوړی دی او ای عیسی ته شاهد سه چې موږ مسلمانان یو الله جل جلاله په خپل کلام قرآن مجید کې مسلمانانو ته امر کوي چې تاسې هم د حواریینو پر قسم سي او د حواریینو په اړه په سورة الصف کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله جل جلاله فرمایي اے مومنانو د الله جل جلاله د دین کومک کوونکي سي لکه عیسی ابن مریم چې حواریینو ته وویل د الله جل جلاله په لار کې څوک زما کومک کوونکی دی حواریینو وویل موږ د الله جل جلاله د دین کومک کوونکي یو نو د بني اسرائیلو څخه یوې ډلې پر عیسی علیه السلام ایمان راوړي او بله ډله کافره او منکره سوه مقصد دا کله چې نورو خلقو کفر او انکار اختیار کړي دغه حواریینو ایمان راوړي او د عیسی علیه السلام تصدیق یې وکړي څوک وایي چې د دغو حواریینو شمیر 12 نفره و خو په راجحه روایتو کې د حواریینو شمیر 12 نفره دی نو دغه 12 نفره حواریین د عیسی علیه السلام اصحاب او انصار و الله جل جلاله فرمایي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين نو موږ قوت ورکړي هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی و د دوی پر دشمنانو نو دغه مؤمنان پر کافرانو غالبه سوه یعنی په وروسته کې بیا الله جل جلاله د نصاراو دین د یهودو پر دین قوي او ظاهره کړي خو ځینې مفسرین د دغه آیات شریف په تفسیر کې وایي چې خلق درو حصو ته وویشل سوه یوې حصې وویل چې مسیح علیه السلام په خپله الله دی بلې حصې وویل چې مسیح علیه السلام ابن الله دی او درېیمې حصې وویل چې مسیح علیه السلام د الله سبحانه وتعالی بنده او د هغه عز وجل رسول دی چې د نصاراو دغه ډله هغه موحدین دي او په دغه عقیده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت هم د دوی متابعت وکړي یعنی زموږ مسلمانانو هم دغه عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله جل جلاله بنده او رسول دی نو الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت پر نورو پخوانیو امتو قوي او ظاهره کړي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم
یعنی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امت ته مو قوت ورکړي د دوی پر دشمنانو چې یهود او نصارا دي فاصبحوا ظاهرین نو دغه مؤمنان قوي او غالب شول. اوس خو دغه حواریینو ایمان راوړي مګر شمیر یې ډېر لږ دی او بیا هم دغه خلک حواریین په خپلو زړو کې په شک او تردد کې دي. نو یوه ورځ د حواریینو څخه یوه نفر د عیسی علیه السلام څخه یوه غوښتنه وکړه، غواړي چې په دغه غوښتنه سره خپل ایمان ثابت او قوي کړي. که څه هم دغو کسانو ډېرې زیاتې معجزې لیدلې دي او مؤمنان دي، خو بیا هم شک او تردد پکښې موجود دی. نو اوس په دغه غوښتنه سره غواړي چې یقین ورته حاصل سي. الله جل جلاله د سورة المائده په مکرمو آیاتو کې فرمایي: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. کله چې موږ د حواریینو په زړو کې ورواچول او د عیسی علیه السلام په ژبه سره مو د قوم امر کړی چې پر ما ایمان راوړي چې زه ستاسې الله یم او زما پر رسول ایمان راوړي چې عیسی علیه السلام دی. حواریینو وویل پر الله جل جلاله او د هغه پر رسول عیسی علیه السلام مو ایمان راوړی دی او یا عیسی ته پر دغه شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. نو پس له دغه چې حواریینو ایمان راوړي بیا هم شک او تردد پکښې موجود و، ځکه دغه وروستنۍ خبره یې پس له ایمان راوړلو کړې ده. الله جل جلاله د دوی حال بیانوي او فرمایي: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعني کله چې حواریینو وویل یا عیسی ابن مریم کته ستا له رب څخه وغواړې آیا ستا رب کولی سي چې پر موږ له آسمانه د خوړو ډکې خونچې رانازلې کړي؟ عیسی علیه السلام وویل د الله جل جلاله له عذابه وبېرېږئ که تاسې په حق سره مؤمنان یاست. حواریینو وویل موږ غواړو چې له دغو سترخانو یا له دغو خونچو څخه خواړه وخورو او زموږ زړونه مطمئن سي او موږ په دې پوه سو چې تا موږ ته رښتیا ویلي وه چې زه رسول الله یم او موږ پر دغو خونچو یا سترخانو د شاهدانو څخه سو. حواریینو دغسې معجزه غوښته چې دوی ته په خپله راسي او دوی په هغه کې هیڅ شک او تردد ونه لري او ویل موږ غواړو چې موږ په خپله د هغو راکښته سوو سترخانو څخه خواړه وخورو چې دا مو یقین سي چې ته صادق یې. هو موږ ایمان راوړی دی، مؤمنان یو، مګر د زړو اطمینان غواړو. عیسی علیه السلام خپل رب عز وجل ته په دعا سو لکه څرنګه چې په اثر شریف کې راغلی دی. عیسی علیه السلام د دې دپاره د وړیو زیږه کالي واغوسته چې په هغه کې عجز او الله جل جلاله ته تذلل وي او رب عز وجل دعا قبول کړي او په دعا کې یې عجز او زاری کولې تر څو چې الله جل جلاله یې دغه دعا قبول کړه. الله جل جلاله په سورة المائده کې فرمایي: قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعني عيسى ابن مريم عليه السلام وویل الهي زموږ رب نازل کړه پر موږ مائده خونچه سرخان د اسمان له طرفه چې د دغه مائدې نزول زموږ د اولنیو او وروستنیو خلقو دپاره دغه ورځ اختر وي او بل دا چې دغه مائده ستا له طرفه ستا پر قدرت او زما پر رسالت او صداقت دلیل او علامه وي او موږ ته رزق راکړه او ته ښه رزق ورکوونکی یې. ویل کېږي چې دغه مائده یا خونچه د یکشنبې په ورځ نازله سوه چې د نصرانیانو په دین کې هم دغه ورځ د هفتې اختر دی لکه زموږ مسلمانانو دپاره چې د جمعې ورځ د هفتې د اختر ورځ ده. الله جل جلاله وفرمایل زه به دغه مائده او خونچه در نازله کړم مګر که هر چا د دغه مائدې تر نزول وروسته انکار او ناشکري وکړه زه به هغه ته داسې عذاب ورکړم چې د نورو مخلوقاتو څخه به هیڅوک په هغه عذاب سره نه اخته کوم. دا خو تاسې ته معلومه ده چې د الله جل جلاله منهج او طریقه دا ده که کوم قوم ته د دوی د طلب او غوښتنې سره برابره معجزه ورکول سي لکه د ټولو انبیا علیهم السلام په قصو کې چې مو ولیده. د مثال پر ډول د صالح علیه السلام اوښه چې د ده علیه السلام د قوم غوښتنه وه نو که معجزه د قوم د غوښتنې سره برابره پیښه او واقع سي او بیا هم هغه قوم پر خپل کفر باقی پاته سي نو ټول قوم په ډېر سخت او شدید عذاب سره هلاک او فنا کیږي. نو ځکه الله جل جلاله دوی ته وفرمایل قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جل جلاله وفرمایل زه پر تاسې د دغې خونچې یا مائدې نازلونکی یم نو که ستاسې څخه هر څوک د دغې مائدې تر نزول وروسته انکار او ناشکري وکړي بېشکه هغه ته داسې عذاب ورکوم چې په هغه عذاب سره به د نورو مخلوقاتو څخه بل هیڅوک نه په عذابوم بل هیچا ته هغسې عذاب نه ورکوم. واقعا هم دغه مائده له جنته دوی ته راغله دوی ورته ګوري چې په اوریاس کې خونچې مځکې ته راغلې او دوی د هغو خونچو څخه خواړه وخوړل مګر هو دغه خلق پر ایمان ثابته پاته سوه د عیسی علیه السلام له نبوته انکار ونه کړي. اوس چې دغه معجزې پیښیږي او خلق هر چیرې او په هر ځای کې د هغو په باره کې خبرې کوي د یهودو احبار رهبان او حاکمان وبېرېده چې د دوی دین محوه کیږي او خلق د عیسی علیه السلام د دین متابعت کوي نو ځکه دوی پر هغه دیني منصب او دنیوي ګټو چې دوی د دین په نامه سره درلودې وبېرېدل. امیران یې پر خپل امریت بېرېدل احبار او رهبان یې پر هغه دیني قدرت چې دوی درلودی بېرېدل چې دغه قدرت زموږ د لاسه وځي او نوی دین منځته راځي. نو د یهودو احبارو یوه مؤامره او توطیه جوړه کړه او د دغه منطقې هغه پاچا ته ورغله چې په حکم کې د روم او رومیانو تابع وو. احبار غواړي چې دغه پاچا د عیسی علیه السلام څخه وبېروي او ورته ویل چې دغه نفر یعنی عیسی علیه السلام وایي چې زه د یهودو پاچا یم او داسې نورې قسم قسم خبرې ورته وکړې چې په نتیجه کې پاچا پر خپله پاچهي وبېراوه چې د لاسه یې وځي. د یهودو پاچا امر وکړي چې عیسی علیه السلام پیدا کړي پر صلیب یې وځړوي او ویې وژني. صلیب څه شی دی؟ د لرګي د تختو څخه د جمع د علامې پر قسم د انسان د قد سره برابر یوه تخته جوړیږي. کله چې به پخوانیو ظالمو حاکمانو غوښته چې یو انسان په تکلیف او زحمت سره ووژني
نو به هغه انسان پر دغه تخته میخ کړي، یعنی د هغه سړي پر پښو او لاسو به په داسې ډول میخونه ورټک وهل چې د ده تر غوږو به ووتل او په هغه تخته به ننوتل چې بیا نو دغه انسان خپل لاسونه او پښې نسوای راټولولی. بیا به یې دغه تخته د هغه سړي سره یو ځای چپه وځړول او دغه سړی به په خپه وژل کېدی. د دغه چپه ځړولو په سبب به د انسان سږي د خولې خواته راکښته سو، نو خود ساه او نفس به یې نسوای کښلی، تنفس یا ساه کښل به یې سخت او مشکل سوه او عادتا دغه زړول سوی انسان تر زړولو یوه ورځ وروسته مړ کېدی. یوه پوره او کامله ورځ به یې په دغه عذاب کې تېره کړه او بیا به مړ سو، مګر مرګ یې د هغو میخو او زخمو په سبب نه و، بلکې په خپه یا د ساه د بندېدلو په سبب مړ کېدی. نو په هغه وختو کې چې به یې هر څوک په عذاب او تکالیفو وژي، په دغه ډول به یې وځړاوه او وواژه چې دغه ته پر صلیب ځړول وایي. اوس یهود غواړي چې عیسی علیه السلام ووژني او دغه د ده علیه السلام د وژلو قصد او اراده یې د ده علیه السلام تر رسالت 3 کاله وروسته شروع شوه. یعنی د عیسی علیه السلام د رسالت او نبوت 3 کاله کېږي چې یهودو یې د وژلو دسیسې جوړې کړې. ورونو، دلته مې تر بحث د باندې یوه قصه را په یاد شوه. هغه دا چې یوه نصراني د نصرانیانو و رهبان او احبارو ته ویل، کله چې عیسی علیه السلام، یعنی د رهبان څخه یې داسې پوښتنه وکړه، کله چې عیسی علیه السلام د بیت اللحم څخه بیت المقدس ته تلي پر څه شي ولاړی؟ هغو ورته ویل پر خره ولاړی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا دی پر دغه خره په راحت و که په تکلیف؟ هغو ویل یا په راحت و. بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې عیسی علیه السلام پر څه شي ووژل سو؟ هغو ورته ویل پر صلیب ووژل سو. نصراني بیا ورته ویل آیا پر دغه صلیب په تکلیف و که په راحت؟ ول یا په تکلیف و. نو ول عجبه نه ده، موږ ولې د هغه شي عبادت نه کوو چې دی پر هغه باندې په راحت و چې هغه خر دی، او موږ ولې د هغه شي عبادت کوو چې دی پر هغه باندې په تکلیف و چې صلیب دی؟ موږ باید د عقل په اساس تر صلیب د صلیب پر ځای د خره عبادت وکړو، ځکه پر صلیب په تکلیف و او پر خره په راحت و. خیر، بیرته خپل بحث ته ځم. اوس یهود غواړي چې عیسی علیه السلام ووژني او دغه د ده علیه السلام د وژلو قصد او اراده یې د ده علیه السلام تر رسالت 3 کاله وروسته شروع شوه. یعنی د عیسی علیه السلام د رسالت او نبوت 3 کاله کېږي چې یهودو یې د وژلو دسیسې جوړې کړې. الله جل جلاله د عیسی علیه السلام په باره کې فرمایي ویکلم الناس فی المهد وکهلا ومن الصالحین، یعنی او خبرې به کوي د خلقو سره، عیسی علیه السلام یادوي، او خبرې به کوي د خلقو سره فی المهد په زانګو یا د مور په غېږ کې. دا هغه خبرې دي چې عیسی علیه السلام ماشوم و او د تازه پیدا کېدلو په وخت کې یې یهودو ته وکړې. وکهلا او خبرې به کوي د خلقو سره چې کهل وي. کهل هغه چاته ویل کېږي چې عمر یې تر 10 کلو زیات سي او دی علیه السلام به وي د صالحینو د ښو خلقو څخه. ځینې خلق دا ګمان کوي چې کهل سپینږیري ته ویل کېږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده، بلکې سپینږیري ته شیخ ویل کېږي، لکه د ابراهیم علیه السلام ښځې ساره رضی الله تعالی عنها چې وویل وهذا بعلی شیخا، او دغه زما خاوند سپینږیری دی. مګر کهل هر هغه چاته ویل کېږي چې عمر یې تر 10 کلو واوړي. نو د عیسی علیه السلام عمر 30 کاله و چې یهودو یې د وژلو توطئه وتړل او دی علیه السلام آسمان ته پورته کړل سو. اوس نو آسمان ته د عیسی علیه السلام د پورته کېدلو په باره کې ډېر زیات روایتونه شته چې ټوله یې د اسرائیلیاتو یا د انجیل او تورات څخه را نقل شوي دي، خو په دغه باره کې د صحیح احادیثو څخه کم حدیث زما په نظر نه دی راغلی. بېله یوه حدیثه هغه چې امام نسایي علی شرط مسلم روایتوي، او هغه حدیث
په دغه باره کې هغه افضل او ښه خبر دی. نو تر نورو هغو روایتو چې یا اسرائیلیات دي یا د تورات او انجیل څخه رانقل شوي دي تیریږم، ځکه د هغه تحریف او اړولو په سبب چې په تورات او انجیل کې شوي دي موږ ته د حق او باطل فرق او تمیز نه رامعلومیږي. نو دلته یوازې د هغه روایت پر نقلولو کفایت کیږي چې امام نسائی په خپل مسند او ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي کله چې الله جل جلاله دا اراده وفرمایل چې عیسی علیه السلام اسمان ته پورته کړي، نو عیسی علیه السلام خپل اصحابو ته چې 12 نفره وه، دغه 12 نفره اصحاب هغه حواریین وه او د ده سره په یوه کور کې وه. نو دی علیه السلام په داسې حال کې دوی ته راووتی چې له سره یې اوبه څڅېدې. هلته په کور کې یوه د اوبو چینه وه او عیسی علیه السلام هلته غسل کاوه. نو د هغه ځای څخه خپلو اصحابو ته په داسې حال کې راغلی چې غسل یې کړی و او له سره یې اوبه څڅېدې. نو دوی ته یې وویل له تاسې څخه یو نفر پس له هغه چې پر ما یې ایمان راوړی دی 12 واره زما انکار کوي، یعنی په تاسې کې یو نفر شته چې 12 ځله به زما د ملګرتیا څخه منکره سي. او بیا یې دوی ته وویل ستاسې څخه کم یو دا قبلوي چې زما غوندې چهره پر هغه ولویږي او زما پر ځای ووژل سي، او هغه څوک به زما سره زما په درجه کې وي، یعنی یهود راځي او غواړي چې ما ووژني. نو ستاسې څخه کم یو دې ته تیار دی چې زما دپاره خپل ځان قرباني کړي، یعنی الله جل جلاله به د هغه چهرې ته تغییر ورکړي او داسې به سي لکه زه، او هغه به زما پر ځای ووژل سي. نو ویل ستاسې څخه کم یو غواړي چې زما چهره ورکول سي او زما پر ځای ووژل سي، نو به زما سره زما په درجه کې وي، یعنی زما سره به په جنت کې یو ځای وي. د حواریینو څخه یو ځوان ولاړ سو چې په عمر تر ټولو لږ و. هغه وویل زه. د عیسی علیه السلام چې پر دغه نوي ځوان شفقت راغلی او نه غواړي چې دغه ځوان ووژل سي، نو یې ورته وویل ته کښېنه. او بیا یې حواریینو ته دغه خبره وکړه چې څوک دې ته تیار دی چې زما پر ځای ځان قرباني کړي. بیا هم ټول حواریین په تردد کې دي، خو هغه ځوان ولاړ سو او ویل زه. عیسی علیه السلام وویل هو ته دغه څوک یې چې زما پر ځای به وژل کیږي. نو د الله جل جلاله له طرفه پر دغه ځوان د عیسی علیه السلام مشابه چهره کښېښول سوه. دوی ورته ګوري چې د ځوان چهرې تغییر وکړي او عینا د عیسی علیه السلام پر شکل سو. دغه حدیث شریف چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی نور هم ادامه لري او وایي عیسی علیه السلام تر یوه کلکل چې په دغه خونه کې لوړ په دیواله کې و د آسمان طرف ته پورته کړل سو، او بیا د یهودو له طرفه طلب پسې راغلی او هغه د عیسی علیه السلام سره مشابه سړی یې ورسره رهي کړي. اول یې ووژي او بیا یې پر صلیب وځړاوه. روایتونه وایي چې یهودو د عیسی علیه السلام اصحاب یا حواریین ونیول او ټولو دا اقرار کوه چې هو موږ یې اصحاب یو، بې له یوه نفره چې ویل یا زه یې ملګری نه یم. د عیسی علیه السلام پر ملګرتیا منکره سو، نو یې پرېښاوه. وروسته بیا داسې علامې ښکاره سوې چې دی یې هم د ملګرو څخه دی. دوهم ځل یې بیا ونیوی، ده بیا انکار وکړي، ویل زه یې نه یم ملګری. بیا یې پرېښاوه، خو درېیم وار بیا ونیول سو او یهودو په مرګ تهدید کړي. د قسم واخیستی چې زه یې نه یم ملګری، بیا یې پرېښاوه. دا وار وتښتېدی. په خلقو کې دا خبرې خپرې سوې چې د عیسی علیه السلام د اصحابو څخه یو نفر تښتېدلی دی. دغه نفر بیا په دغه تهمت ونیول سو. مقصد دا چې هر وار یې شک پر راسي وینیسي او دی انکار کوي. د دغه سړي نیول او د ده انکار 12 واره تکرار سوه. نو دا هغه څوک و چې عیسی علیه السلام ورته ویلي وه چې په تاسې کې یو نفر شته چې پس له ایمان راوړلو به 12 ځله زما د ملګرتیا څخه انکار کوي. بیا نو یهود وبېرېدل او ویل که موږ دغه حواریین
او هغه کسان چې پر عیسی علیه السلام یې ایمان راوړی دی ووژنو، په موږ یهودو کې فتنه جوړیږي، ځکه هغه کسان چې د دغه دین سره علاقه لري د هغه خپلو دوستانو او ملګرو د وژلو په سبب به د بدلې اخیستلو په فکر کې سي، نو یا حواریین ونه وژل، بلکې دغه شرط یې پر کښېښاوه چې خلق به دغه دین ته نه دعوتوي. خو حواریونو په پټه دعوت کاوه او د نصرانیانو دین تر 240 کلو پورې پټ و. هو حواریونو خلق په پټه دعوتول، نصرانیت نشریدي مګر په پټه، او دغه دین تر هغو پټ و تر څو چې د روم د پاچاهانو څخه یوه پاچا پر دغه دین ایمان راوړي، او دا هغه پاچا دی چې قسطنطین نومېدی. دغه قسطنطین پر نصرانیت ایمان راوړي، مګر د شرک څخه هم څه شیان د خپلې ګټې دپاره او د خپل پخواني دین چې بتپرستي وه د علاقې په سبب پکښې ګډ او داخل کړه. نو دغه قسطنطین پاچا و چې د خپلې پاچاهۍ په زور او اقتدار یې په نصرانیت کې شرک داخل کړی. که تاسې په دغه اړه د تاریخ ټول کتابونه وګورئ، هلته به دغه لیکنه ووینئ چې نصرانیان 240 کاله یا 325 کاله پر توحید او وحدانیت پاته وه. هو عیسی علیه السلام یې عظیم او مقدس باله، خو نه پوهېدل چې دغه پېښ شوي واقعات څنګه او پر څه قسم تشریح او بیان کړي. خو کله چې قسطنطین د روم پاچا چې قیصر ورته ویل کېده دغه د نصرانیت دین ته داخل سو، نو خپل ملت ته حالات او واقعات د خپلې خوښې سره برابر بیانول، او دی و چې د نصاراو څخه احبار، رهبان او قسیس د خپلې خوښې او خپلې عقیدې سره برابر اختیارول، چې دغه موضوع په خپله اوږد تاریخ دی. نو له دغه وخت څخه په نصرانیت کې ښکاره او معلوم شرک او انحرافات شروع سوه. بیرته د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د پاته حدیث شریف ترجمې ته ورګرځم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي یهود راغله او د حواریونو له منځه یې هغه سړی بوتی چې په شکل او چهره کې د عیسی علیه السلام سره مشابه زو، او هغه غونجې و، او د حواریونو څخه ځینو کسانو پس له هغه چې ایمان یې راوړی و 12 واره د عیسی علیه السلام د ملګرتیا څخه انکار وکړي، او پاته نصارا د عیسی علیه السلام په باره کې درو ډلو ته وویشل سوه. یوې ډلې د عیسی علیه السلام په باره کې وویل چې دی علیه السلام په خپله الله و، او تر څو چې یې خوښه وه په موږ کې و، او بیا اسمان ته پورته سو، چې دغې ډلې ته یعقوبیه ویل کېږي. دوهمې ډلې بیا وویل عیسی علیه السلام د الله جل جلاله زوی و، څونه چې یې خوښه وه په موږ کې واوسېدی، او بیا الله جل جلاله خپل ځان ته پورته کړي، چې دغې ډلې ته نستوریه ویل کېږي. دا هغه ډله ده چې د قسطنطین په واسطه د دوی دین او عقیده نشر شوه، او د نن ورځې د نصرانیانو هغه لویه ډله هم دوی دي. درېیمې ډلې وویل عیسی علیه السلام عبدالله او رسول الله و، د الله جل جلاله بنده او د الله جل جلاله رسول و، څونه چې یې خوښه وه په موږ کې واوسېدی، او بیا الله جل جلاله خپل ځان ته پورته کړي، چې دغه ډله په نصاراو کې هغه مسلمانه ډله وه. دغه مسلمانان تر اوسه هم په نصاراو کې شته چې دوی ته موحده ډله ویل کېږي، فرقه موحده یا یونیټیرینز. یونیټ یعنی یو، یونیټیرینز یعنی موحدین. دوی هم ځان ته خاصې کنیسې لري او ځان ته داسې انجیل لري چې په هغې کې شرک نشته، او انجیل برنابا ورته ویل کېږي. دغه د یونیټیرینز ډله په نصاراو کې مشهوره او معروفه ده، خو شمېر یې ډېر لږ دی. د نصاراو هغه کوچنۍ ډله دوی دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نور هم پسې زیاتوي چې د نصاراو هغه دوې کافرې ډلې پر دغه مسلمانه ډله قوي او لوړې سوې، د دغې ډلې سره یې جنګونه وکړه او ویې وژل، تر هغو اسلام محو او تاریک و، تر څو چې الله جل جلاله نبی المختار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کړي.
عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. د بني اسرائیلو یوې ډلې ایمان راوړي، دا هغه ډله ده چې د عیسی علیه السلام په وخت کې ایمان راوړي او ویل دی علیه السلام د الله جل جلاله بنده دی او اسمان ته پورته کړل سو، او یوه ډله کافره سوه. دا بیا هغه ډله ده چې د عیسی علیه السلام په باره کې ویل چې دی علیه السلام ابن الله دی. نو موږ د هغو کسانو چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې ایمان راوړی وو د دوی تایید مو د دوی پر دشمنانو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ظهور سره وکړي. د دوی دین د کفارو پر دین قوي او غالب سو. الله جل جلاله د یهودو هغه قول هم ردوي چې دوی وایي موږ عیسی علیه السلام ووژي، او په سورة النساء کې فرمایي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. او د یهودو دغه قول چې د فخر او ملنډو پر قسم به یې ویل موږ مسیح عیسی ابن مریم رسول الله ووژي، دا د دوی ګمان و. الله جل جلاله دغه د دوی خبره درواغ بولي او فرمایي نه دوی وژلی دی او نه یې پدار کړی دی، بلکې مشابه کړل سو دوی ته. دغه سړی د عیسی علیه السلام په شکل او چهره سو. دوی د هغه ګمان پر وکړي، او بېشکه هغه کسان چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې اختلاف کړی دی هغه د ده په باره کې په شک کې دی. دغه د یهودو شک له دوه اړخه څخه و. یو دا کله چې د دوی په ګمان عیسی علیه السلام یې ووژي سمدستي په خپله یهود په شک کې سوه، ځکه هغه حواري چې د عیسی علیه السلام په چهره او شکل سو هغه ورک او لادرکه سو. هغه سړی بیا چا ونه لیدی. نو یهودیانو وویل که موږ عیسی علیه السلام وژلی وي دغه حواري څه سو، او که مو دغه حواري وژلی وي نو عیسی علیه السلام څه سو. دوهم دا کله چې دوی دغه وژل سوی سړی ولیدي چې مخ یې مخ د عیسی علیه السلام دی خو جسد او بدن یې د عیسی علیه السلام نه دی، نو دی عیسی نه دی. خو ځینو بیا ویل نه بلکې دی په خپله عیسی دی. نو دوی لره د ده په وژلو کې هیڅ یقیني علم نشته مګر فقط د خپل ګمان متابعت کوي، او دوی عیسی علیه السلام په یقیني وژلو سره نه دی وژلی، بلکې الله جل جلاله دی علیه السلام خپل طرف ته پورته کړي، او الله جل جلاله قوي غالب او د ښه حکمت خاوند دی. هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. همدارنګه الله جل جلاله عیسی علیه السلام د قیامت د علامو څخه یوه علامه وګرځوه. الله جل جلاله په سورة الزخرف کې فرمایي وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، او بېشکه دغه عیسی علیه السلام یا تر قیامت د مخه د عیسی علیه السلام راکښته کېدل د قیامت دپاره نقشه او علامه ده. دنیا ته د عیسی علیه السلام اول وار راتګ د بني اسرائیلو دپاره د الهي قدرت یوه علامه وه چې بې له پلاره پیدا سو، او هم یې بني اسرائیلو ته عجیبې او نادرې معجزې ورښکاره کړې. او دوهم وار راتګ به یې د قیامت د علامو څخه یوه علامه وي. د ده په راکښته کېدلو سره به خلقو ته دا ور معلومه سي چې قیامت ډېر رانږدې سوی دی. عیسی علیه السلام آسمان ته پورته کړل سو، او تر اوسه هم په آسمان کې ژوندی دی. او په آخره زمانه کې کله چې مسیح الدجال راسي، هغه دجال چې موږ یې خرجدال بولو،
دغه دجال د وژلو دپاره عیسی علیه السلام بیرته مځکې ته راکښته کیږي چې دغه حالات زما په هغه کتاب کې چې د آخري سفر په نامه سره یادیږي په پوره تفصیل سره بیان سوي او لیکل سوي دي. د هغه کتاب ویل ډېر ضروري او ګټور دي. بیرته خپلې قصې ته راګرځم. په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام احمد او نور یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انبیاء علیهم السلام میریزي ورونه دي، د پلار له طرفه ورونه دي، دین یې یو دی او منځ یې جلا جلا دي. دین یې یو دی، امتونه او شریعتونه یې جلا جلا دي. او زه تر ټولو خلقو د عیسی ابن مریم حقدار یم، ځکه زما او د ده په منځ کې بل نبي نشته. دنیا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړل په 580 عیسوي میلادي سنه کې وه. نو د عیسی علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ 580 کاله تیر سوي دي چې په دغه ټوله موده کې بیا بل نبي دنیا ته نه دی راغلی. تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه آخر الانبیاء عیسی علیه السلام دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین او مرسلین دی. او عیسی علیه السلام بیرته دنیا ته راتلونکی دی. کله چې ویني وی پیژني، یعنی تردد او اختلاف مه پکښې کوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې علامې راته بیانوي او فرمایي عیسی علیه السلام چارشانه سړی دی، رنګ یې داسې سپین دی چې سوروالی پکښې دی، وریښتان یې نرم او پاسته دي، یعنی زیږه او پیچل سوي نه دي. د سر وریښتان یې داسې معلومیږي لکه اوبه چې ځینې څڅېږي، که څه هم لوند سوی نه وي. دغه علامه یې تر ټولو علامو ښکاره او روښانه علامه ده. یعنی څوک چې ورته ګوري د هغه دا خیال سي چې وریښتان یې لانده دي او په هغو کې د اوبو څاڅکي ویني، خو کله چې د نږدې ورته وګوري نه اوبه شته نه څاڅکي، بلکې وچ وریښتان دي. دا یې هغه ښکاره او روښانه علامه ده چې څوک پکښې شکمن نه سي. او د دوو منارو په منځ کې راکښته کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بل حدیث شریف کې هغه چې ابو داود یې روایتوي فرمایي او بیا عیسی علیه السلام د دمشق د مسجد د شرقي منارې سره چې بیضا ورته وایي راکښته کیږي، چې دا یې په آخره زمانه کې د راکښته کېدلو ځای دی. نو کله چې راکښته سي صلیب ماتوي او خنزیر وژني او جزیه ایسته کوي، نصرانیت او د نصرانیت علامې منع کوي او بې له اسلامه نور ادیان منع کوي. حتی الله جل جلاله به د ده په زمانه کې بې له اسلامه نور ټول ادیان هلاک کړي او الله جل جلاله به د عیسی علیه السلام په زمانه کې درواغجن مسیح الدجال الکذاب هلاک کړي او په مځکه کې به داسې امن او امان خیر او سلامتیا راسي چې اوښ به د زمري سره څړ کوي، ورسره ګرځي به او پړانګان به د غویو سره او شرموشان به د پسو سره ګرځي، ماشومان او هلکان به په مارانو لوبې کوي، خو ځینې به و ځینو نورو ته ضرر نه رسوي. تر هغه وخته به عیسی علیه السلام ژوند وکړي څونه چې د الله جل جلاله خوښه وي او بیا به وفات کړل سي. په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عیسی علیه السلام 40 کاله په مځکه کې اوسیږي او بیا وفاتیږي. نو مسلمانان لمونځ پر کوي او شخوي ورونو او خوندو. داسې انسان نشته چې د مرګ څکه دې ونه کړي. څرنګه چې عیسی علیه السلام نه دی وفات سوی، نو باید خامخا د مرګ څکه وکړي. الله جل جلاله د عیسی علیه السلام هغه قول بیانوي چې د خپل ولادت په اول وختو کې وویل والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی په هغه ورځ دې پر ما سلامتیا وي چې زیږول سوی یم، او په هغه ورځ دې پر ما سلامتیا وي چې مرم وفاتېږم، او په هغه ورځ دې پر ما سلامتیا وي چې بیرته ژوندی راپاڅول کېږم. نو عیسی علیه السلام په آخره زمانه کې وفاتیږي. مسلمانان د جنازې لمونځ پر ادا کوي او هلته یې ښخوي. الله جل جلاله د قیامت په ورځ عیسی علیه السلام ته ډېر لوی او عظیم خطاب کوي او هغه خطاب
الله جل جلاله موږ ته د قرآن مجید په سورة المائده کې بیانوي او فرمایي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد او یاد کړه کله چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ عیسی علیه السلام ته ووایي یا عیسی ابن مریم آیا تا خلقو ته ویلي وه چې ما او زما مور ما سوا د الله جل جلاله د معبودانو پر قسم ومني عیسی علیه السلام به په جواب کې ووایي یا الله ته له شریکه پاک یې دا ما لره نه ښایي چې خلقو ته هغه څه ووایم چې د هغه د ویلو حق نه لرم که چیرې ما دغه خبره کړې وي نو خامخا تا ته هغه خبره معلومه ده ته په خبر یې ځکه هر هغه څه چې زما په نفس او زړه کې دي تا ته معلوم دي او ته لطفا فتا واړوه